کرونا وایروس تر اوسه 115 هیوادونو ته رسیدلی دی. 122,000 کسان پرې اخته دي او له 4,000 زیات کسان یې مړه کړي دي. کومې لارې چارې شته چې په پام کې نیولو سره یې له کرونا وایروس څخه ځان وساتو؟ لومړی، د کرونا وایروس د جوړ پوستکي څخه نشي تیریدلی، یعنې چې زخمی نه وي او تر 10 دقیقو پر پوست یا جلد ژوندی پاتې کیږي. نو که چیرې دستکشې نه لرئ مه وارخطا کیږئ، فقط لاسونه، پوزې، سترګو او خولې ته مه وروړئ. دویم، د کرونا وایروس پر ټوکر یا ټوټې له 6 تر 12 ساعته، په فلز باندې 20 ساعته او پر فولادو تر 20 ورځو پورې ژوندی پاتې کیږي. دا وایروس تر -80 درجې سانتیګراد کې هم ژوندی پاتې کیدلی شي او تر مثبت 10 درجې د سانتیګراد لوړ حرارت کې له منځه ځي. څلورم، د کرونا وایروس د ګرمو اوبو او کورني مینځونکو موادو په واسطه هم له منځه تللی شي. پنځم، لباسونه مو د لمر د مستقیمو وړانګو او یا مرکز ګرمي په واسطه وچ کړئ. شپږم، په ګرمو اوبو حمام وکړئ. اووم، د سړو اوبو د څښلو او سړې غذا د خوړلو څخه په کلکه پرهیز وکړئ. ګرمې اوبه، ګرم چای او ګرمه قهوه ډیره وڅښئ. اتم، د دې وایروس د راټولیدو ځای په پوزه کې دی، نو پوزه په مکرر ډول د ګرمو اوبو په واسطه پاکه او ومینځئ. نهم، که ګرم څښاک ته لاسرسی نه لرئ نو ژاولې وژوئ. څو ستونی مو په دوامداره ډول د خولې په مایعاتو مرطوب او ومینځل شي. لسم، د اوسیدلو ځای مو باید مناسبه اندازه د هوا جریان ولري. 11، د ورځې څو ځلې د 10 تر 15 ثانیو لپاره خپل تنفس ودروئ او وروسته بیا ساه واخلئ. که چیرې ټوخی یا نفس تنګي درته پیښه شوه نو حتما یوه روغتیایي مرکز ته ورشئ. مه پرېږدئ چې تنفسي ستونزې درته پیدا شي او بیا تاسو شفاخانې ته مراجعه وکړئ. کیدای شي چې هغه مهال بیا ډیر ناوخته وي. 12، که د کوره بهر کار کوئ، یعنی په دفتر، مغازه، هټۍ او یا بل ځای کې، نو 1.5 متر فاصله د نورو خلکو سره ولرئ. خپل بوټونه د اتاق داخل ته مه وړئ. 14، د پرنجیدو پر مهال تر هغه چې امکان لري د نورو خلکو نه واټن واخلئ او هر شی مو چې په لاس درشي، یعنی دستمال، کاغذ، خپل لاس او بازو، نو د هغې په واسطه خپله پوزه او خوله تر 2 ثانیو پورې پټه کړئ، څو د پزې او خولې افرازات جذب شي او په چاپیریال کې خپاره نشي. 14، د کرونا وایروس د کلکوالي له سببه د هر ماسک په واسطه راګرځي، یعنی هر ډول ماسک د دې وایروس مخنیوی کولی شي، خو په شرط د دې چې ماسک وچ او دوامداره بدل شي. او 15، وروسته تر هغه چې لاسونه په انتیسپتیکو یا الکولو ومینځئ او بیا میکروبي ساحې ته نه ځئ، نو لاسونه مو په مرطوب کوونکي کریم یا واسیلینو غوړ کړئ څو د جلدي ناروغیو څخه په امن کې شئ. نو داوی د کرونا وایروس څخه د ژغورنې لارې چارې هیله ده چې په پام کې ونیسئ.